دا یو غلط رسم دی او یو غلط سوچ دی چې موږ صدقه دغې ته وایو چې بس په هغې باندې زما نوم وشي د هغې تشهیر وشي او هغه لږ خلکو ته معلومه شي. نو دغه صدقه زما عزتمندو د الله خوا ته قبوله نه ده. په خپل اهل و عیال باندې صدقه وکړه، دغه هم صدقه ده، بلکې دا بهترینه صدقه ده. د دوانو جیانو د سردار صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، نبی علیہ السلام فرمای وی دینار انفقته فی سبیل الله، و یو خو هغه دینار دی چې توی د الله په لاره کې خرج کړي، او و دینار انفقته فی رقبة، یو هغه دینار دی چې توی د چا غلام په آزادولو کې خرج کړي، و دینار تصدقت به علی مسکین، یو هغه دینار دی چې تو پی د یو مسکین باندې د هغې په ذریعې باندې صدقه وکړي، و دینار انفقته علی اهلک، او یو هغه دینار دی چې توی په اهل و عیال باندې خرج کړي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلک، په دې ټولو کې چې زیات اجر کم لري هغه دی چې توی په خپل اهل باندې خرج کړي. نو زما عزتمندو څومره د الله د طرف نه عظیمه پیرزونه ده په مسلمانانو باندې. خپل اهل و عیال باندې خو به اسیم مسلمان خرج کوي، لیکن چې دی پکې نیت د صدقې او د ثواب وکړي، الله پاک دله چې کوم دی دا صدقې اجر ورکوي، او بیا د بهترینې صدقې والا الله رب ذوالجلال اجر ورکوي. او پیغمبر علیہ السلام چې به ترغیب ورکو نو هغه به د دې خبرې وو چې په خپل اهل و عیال باندې سړی خرچ وکړي. نن ډېر مسلمانان داسې دي دغه اولاد په لارو کوڅو کې سوال کوي، دغه کور والا دغه نه جدا اوسیږي، هغه په لارو کوڅو کې سوال کوي، او د ځان نه سخي ارسلا خان جوړ کړي په یو ځای باندې خرچ، یو ځای جومات جوړول، بل ځای جومات جوړول، چې ستا ګاونډي او ستا د علاقې خلک دا د لوږې نه مري او ته لګیا یې جوماتونه آبادي، چې ستا ضرورت پوره کیږي. په علاقه کې یو مسجد شته، بیا د دغې جومات اجر دا کم دی د هغې نه چې کم د دغې فقراو دا فقر په هغې باندې ختم شي. د دې وجه نه شریعت او د دوانو جیانو سردار صلی الله علیه وسلم چې حکم کړی دی دا یې د دې کړی دی چې په خپل اهل و عیال باندې خرج کړي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو صاحب رالی او نبی علیه السلام ته عرض کړي د الله رسوله عندي دینار، زما سره یو دینار دی چې څه پې وکم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دغه په خپل ځان باندې ولګه او خپل ځان باندې صدقه کا. ګوره څومره د الله عظیم احسان دی، یعنی په ځان به تو پیسه لګي او الله پاک به تعالی د صدقې اجر درکړي. نو نبی علیہ السلام متلاول خپل ځان یادوي، په خپل ځان باندې دا صدقه کا، صدقه کا چې نه چې په خپل ځان یې ولګوه، یعنی په خپل ځان کې دې ولګول الله پاک دل د صدقې اجر درکړي. نو دا صاحب بیا عرض کړي د الله رسول عندي آخر، زما سره یو بل دینار هم دی. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي دغه دینار په خپل اولاد باندې خرج کا. دویمه درجه د خپل ځان نه وروستو هغه د اولاد شو. بیا دا صاحب وی عرض کوي عندي آخر یا رسول الله، د الله رسول یو بل دینار هم را سره دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی دغه دینار دی په خپله بیبي باندې خرج کا. نو دا صاحب بیا عرض کوي چې عندي آخر یا رسول الله، یو بل دینار هم را سره دی د الله رسوله. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دغه دی په خپل خادم باندې خرج کا. ستا د کور به خادم وي، یو نوکر به دی، ستا سره به یو مزدورکار کار کوي، په هغه باندې دا صدقه وکړه. نو دغه صاحب بیا عرض کوي چې عندي آخر یا رسول الله، د الله رسول یو بل دینار هم را سره موجود دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی بیا تو په خپله باندې خپل رای واخله، کم ځای چې تو مناسب ګڼې په هغه ځای کې بیا دغه بل دینار خرج کا. نو لاول 4 ځله ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل اهل و عیال باندې د صدقې حکم کوي، او که د هغې نه سوا نو بیا بل چې کوم دی دا زما عزتمندو نن مسلمان د دې خلاف لګیا دی. په اهل و عیال باندې، په خپلو رشته دارانو باندې، په خپل ګاونډي باندې په هغه باندې د نوم نه کېږي، نو د دې وجې نه په هغه صدقه نه کوي. او په کم ځای کې چې د چا نوم کېږي نو بس هلته هر سړي چې کوم دی بیا خپلې صدقې وړي. کله کله یو خبر خور شي یاره زنګ په دې علاقه کې پلانکې سړی ډېر غریب دی، نو دا مشهوره شي، نو بیا د کلي د ګوټ نه خلک مال او زکات او صدقات او دا ټول په ټوله راغونډوي او هغه لی بیا رسوي. او د ده په ګاونډ کې به یو داسې چې د هغه اولاد ډېر وي،
او ګټه وټه داغه نه وي، دغه خرچ مزدوري خپله کوي، لیکن دغه مزدوري دغه اولاد ته نه رسي، اولاد یې ډېر دی، نان نفقه هغې ته نه رسي، لیکن دغه فریاد نشته او شهرت نشته او په علاقه کې مشهور نه دی، دغه سره څوک دا خرچې نه کوي. او بیا که په خپلو رشته دارانو کې، نو دا مالدار رشته دار په دې غریب باندې صدقه نه کوي، ځکه په هغې نوم نه کېږي. او دویمه دا چې مه کوه، دقسې غریب ښه دی، دی به راته لا سبا په روغرۍ کې نیغ نیغ کېږي، دقسې غریب ښه دی. او درېیمه خبره دا ده چې هغه کم غریب چې دی هغه ته هم دا یو لوی غر ښکاري، یاره که دا مالدار رشته دار را باندې نن خرچ وکړي، سبا به مې د دغه رشته دارانو د مخې رسوا کوي، وایي به چې ولې تو هغه نه یې، زما په ډوډو باندې تو پاللی شوی، نن تو ما ته لا نیغې نیغې خبرې کوي. نو دا څیزونه چې کوم دی دا د شریعت نه خلاف دي. نو د دې وجې نه په خپل اهل و عیال باندې خرچه کول او په هغو باندې صدقې کول دا زیات اجر لري د هغې نه چې په نورو مسکینانو باندې کې. د دې وجې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی دی چې الصدقة علی مسکین صدقة، صدقه په مسکین باندې صرف صدقه ده، لیکن وهي علی ذی الرحم سنتانی، او دغه په رشته دار باندې بیا 2 اجر لري. دا 2 څیزونه دي، بیا صرف صدقه نه ده، صدقة وصلة، یو صدقه ده او دویم صله رحمي دي وپالله. د دې وجې نه په خپلو رشته دارانو کې او اهل و عیال کې چې کم غریبانان دي لاول هغوی لوړل، بیا په علاقه کې څوک مسکین او غریب دی بیا هغه لوړل.